او دا اخیر درخواست ته کومه یو څو ورځې نورې پاتې دي، یو څو ورځې دا ورځې په دې کې توبه وباسئ. الله موږ نه د توبې مطالبه کوي. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے زما بندگانو چې په ځانم زیاته کړی دی، زما د رحمت نه منه امید کیږي. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناهونه معاف کوي. الله وایي زه بخښنه کوونکی مهربان یم. وتوبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون، الله ټول توبه وباسي الله ته مؤمنانو، ټول ته اعلان کې مؤمنانو توبه وباسي. دا یو څو ورځې پاتې ده، راځي چې په دې کې خو توبه وباسو کنه، په دې کې خو الله خوشاله کو کنه. او دا خبر زبار بار کومه که خوشالم کو خپل فیدم نه، که خوشالم نه کو نقصان د چا دی؟ نقصان زمو خپل نقصان دی. دا رمضان دی پته نه لګي، آینده رمضان کې به یو حاضر مجلس کې به څوک څوک پاتې، څوک څوک به کم دی غتلیه اخرت طرف. دا معلومات هیڅ چاته نشته. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، الله قرآن په شپه قدر کې نازل کړي. او دارنګي سورۃ دخان کې الله فرمایي چې فیها یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، پدې کې فیصله کېدلی شي د هر یو کار چې د حکمتونو نډک دی. حدیث کې راځي چې په لیلۃ القدر کې د یو کال تقدیر د ملائکو کتابونو ته هغه نقل کېدلی شي چې په دې آینده کال کې ودا کار کی دا بکی دا بکی دا بکیږي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي او یو سړی با د اختر نروستا په مخدس مکه باندې ګرځي، او دې غریب ته دا معلومات نشته چې زما نوم په مړو کې لیکل شوی دی، که زما نوم په ژوندو کې لیکل شوی دی. زمارونه دې رمضان کې په دې لیلۃ القدر کې هیڅ پته نه لګي زمونږ د کم کم کس په دې حاضر مجلس کې نوم لیکل شوی چې پلانی تاریخ باندې بده وفات کی، پلانی تاریخ باندې بده وفات کی. دا معلومات مونږی چاته نشته دي، لہذا نن موقع بیا واپس نشته. الله دې زمونږ دا روزي په خپل دربار کې قبول کړي. یقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.